دا 2 هفتې مې سترګه نه ده پټه کړې. دا څونه خلک دي چې زما پوښتنې ته راځي، وایي پوښتنې ته درته راغلی یم، پوښتنې ته درته راغلی یم، پوښتنې ته ونې کار راځي، بیا د نس ډکولو ته تر ونیسه کړي، د ګوړې سترګه پټه کړله. آقا جانه کښېنه، د ګلاب پلار پوښتنې ته راغلی دي. بیا څوک راغلی دی؟ دا څه په پوښتنه روان شه، د خدای په خاطر د بدخبره مړ شولم، بیا بل وخت راشه. آقا جانه اوس نو راغلی دی، بد کار یې جواب ووایه. واسه بد کار دې ستا سر وخوري، ورته وراشه. سمه نو خدا خلک په پوښتنه نه پوهېږي چې راشي هغه درته واړی په ویړه شي، مریض به ازاد وي. بابا که کومه چې کلچې ته اول کلچې خورو پسه هغه بیا د باندې د رانیسمه، اوس د خان صاحب پوښتنې ته راغلي یو. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم سلام. شرندنه خیرات دی؟ خیر. سلام علیکم. سلام دی. څنګه شه؟ راځئ راځئ کښېنئ، ولې ولاړ یاست؟ بابا که کښېنو ماما. کښېنه. خراب زما پوښتنه چې زما کوي. سترګو ړوند شه، د خان صاحب پښې دې ورمات کړلې. خان صاحب بخښه کوه، دغه زما لیونی دی، بلوچان دی. بلوچان دي که ګلوچان دي، وایي چې بیا پښې په رحمتې کړي دي، په غر کې دې کړو. بس بس کازوی راسه دې ته چای راوړه. نو که کوچیان له سره نه راوړه چپ هلکه. خان صاحب مریضي دې څنګه ده؟ شرنده لاکه ولاکه ښه یم، ورځ تر بلې مې حال خرابېږي. شکر دی خان صاحب چې پر دغه حال مې ولیدلې. خدای پاک ته امید شته چې تر دغه لا ښه شې. اشرف خان صاحب ته دا راته ووایه په کوم ډاکټر دې دوا وکړه؟ څه یې کوې چې پوښتنې یې کوې؟ اسرائیل زما ډاکټر دی، په بل ډاکټر ښه نه کېږي. خان صاحب ډېر ښه ډاکټر ته ورغلی یې، دا ستا لپاره کافي دی چې یو وار دوا در باندې ولګېدې، بیا ستا په ژوند ملاقات جوړې شي، په ټول ښار کې جوړه سته. اشرف خان صاحب ته دا راته ووایه چې خورې، پرهیز مریض خو بیا نه در کړی. ځان خورم ځان زما دپاره ښه دي. دا خو ډېر ښه خواړه دي خان صاحب، هر څومره چې خوړلی شې ویې خوره، خدای پاک به دې ژر جوړ کړي. ولاړ څه زما د کوره، کور دې خراب څه، ته زما پر غم و در باندې شکرونه کاږې چې دغسې بېغلام په کلي کې نو ښه به پر مریض باندې پوښتنه وکړي. خان صاحب ما ته اجازه راکړه، هلته مې له چا سره وعده کړې ده، په لیدو دې ډېر خوشحاله شولم. دا دوا مه پرېږده، انشاءالله ښه کېږې. اوس ما ته اجازه راکړه خان صاحب. مخکې پاتې شه، وګورې تکلیف مه کوه. ځئ کور مه خراب شه په دې پوښتنو. یا چای دې نه کوم خان صاحب، بیا بل وخت راځمه، کور دې ودان وځم، ناوخته دې راپاڅه. جانه زویه راځه زویه. بابا که کومه چې کلچې راوړلې ته ودرانیسمه بلوچانه زویه.